السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د انټرپولیشن باره کې یو څه معلومات درکړم. لومړی تعریف یې تاسو ته چې کله موږ ګورو یو تابع ولرو او د هغې یو څو محدودې نقطې موږ ته راکړل شوي وي یا معلومې وي، نو د اصلي تابع لپاره تر ټولو نږدې ترین پولینوم پیدا کول چې هغه د اصلي تابع کار ورکړي، دغه ته انټرپولیشن وایي. انټرپولیشن ډېر ګوره، یو مثال یې درکوم. دلته که چیرې مثال موږ ایکس وای محور ولرو، ایکس وای، او منګه داسې یو تابع ولرو د دې په سر باندې تقریبي منګ ته یوه نقطه کې مثال دلته اف د ایکس صفر راکړل شوی وي، دلته اف د ایکس یو راکړل شوی وي، او دلته اف د ایکس دوه راکړل شوی وي، او دغه ایکس صفر دلته وي، ایکس یو دلته وي، ایکس دوه دلته وي. نو دا وي زمونږ ایکس صفر، دا زمونږ ایکس یو، او دا زمونږ ایکس دوه. نو په داسې حالت کې ګوره دغه صرف دغه درې نقطې راکړل شوي وي او د تابع اصلي والیوګانې راکړل شوي. نو موږ به دغه د تابع لپاره داسې یو پولینوم څنګه پیدا کوو چې که چیرې مثال موږ په دغه نقطه کې وغواړو، مثال د خبرې په دغه نقطه کې موږ وغواړو د دې تابع قیمت پیدا کوو، څنګه به پیدا کوو؟ یا په دې تابع کې، ځکه د تابع اصلي هغه پولینوم موږ نه لرو، یا هغه اصلي د تابع لپاره اصلي معادله نه لرو. موږ د دغه پیدا کولو ته انټرپولیشن وایي. انټرپولیشن خپل ډیر زیات اقسام لري، چې مثال خطي انټرپولیشن ده، غیر خطي انټرپولیشن ده، لاګرانج انټرپولیشن ده، نیوټن انټرپولیشن ده، رقم انټرپولیشنونه دي. نو موږ بل ډیر ساده انټرپولیشن نسی، هغه خطي انټرپولیشن ده د اول درجه، یعنی د دوه خطونو په مابین کې چې مثال د مستقیم خط په حساب باندې انټرپولیشن کې هغه به څنګه پیدا کوو. د دې به یو مثال وکړو، بیا به وروسته وړاندې ځو کرا بیا به د لاګرانج انټرپولیشن باره کې هم یو مثال وړاندې کوو. دغه دوه مثالونه ما را پیدا کړي دي تیار. یو کې خطي انټرپولیشن حل کیږي او بل کې لاګرانج انټرپولیشن. نو که چیرې ګوره موږ داسې ولرو چې یو موږ ایکس ولرو او اف دی ایکس ولرو، موږ ته دغه قیمتونه موږ ته راکړل شوي وي چې ایکس په صفر کې موږ ته راکړل شوی وي، ایکس په لسو کې موږ ته راکړل شوی وي، ایکس په 15 کې موږ ته راکړل شوی وي، ایکس په 60 کې راکړل شوی وي، 22.5 کې او همدارنګه 10 کې. نو دی اف والیو په سکاله ایکس صفر وي او سکاله ایکس لاس وي بیا 228.04 وي. نو په داسې صورت کې ګوره موږ به سوال ته متوجه کیږو چې موږ نه په کوم ځای کې د ایکس په کوم عدد کې موږ نه د اف قیمت غوښتل شوی ده. چیرې دا د وای محور وي، نو ګوره موږ ته صفر کې راکړل شوی ده، لسو کې، بیا 15 کې، بیا 60 کې، بیا پسې راتیر سه 22.5 کې او بیا 10 کې. نو که چیرې مثال موږ نه غوښتل شوي وي چې اف موږ ته په 14 کې پیدا کړه، دا 10 دي، دا 15 دي، دا 20 دي. نو طبیعي خبره ده چې دا ایکس مساوي کېږي له 14 سره، خو دا خو دغه نقطه ده که نه. نو په دې نقطه کې به موږ څنګه د اف قیمت پیدا کوو؟ دې ته باید همیشه متوجه وشي که چیرې موږ خطي انټرپولیشن کوو، موږ همیشه د 15 د دغه نقطې او د دغه نقطې چې د دغه ایکس د دغه دواړو ایکسونو په مابین کې وي، د دغه دواړو اف د ایکس او اف د ایکس استفاده کوو. ځکه که چیرې له دې نه بهر د دوه نقطو افونه موږ استفاده کوو، بیا دې ته انټرپولیشن نه وایي، بیا ایکسټراپولیشن ورته وایي. هغه ډیر دقیق نه ده په خطي انټرپولیشن کې یا خطي محاسباتو کې. نو دلته به موږ په داسې شکل باندې موږ یو هغه پیدا کوو چې اف د ایکس به زموږ د دې لپاره څه خطي ده، یو به موږ کانسټنټ لرو لکه انټرسپټ، او بل به موږ ګریډینټ لرو A صفر جمع A یو ایکس بی. اوس موږ دا څه رقم پیدا کوو؟ لومړی موږ ګورو چې لومړی معادله د ایکس دغه ایکس مساوي کېږي له 15 سره. ګوره دا 14 دي، د 15 دا 14 دي، د 15 او د 20 په مابین کې دي. نو لومړی ایکس موږ استفاده کوو، هغه موږ ته اف د 15 پکار ده. اف د 15 څو ده؟ 362.8. دا باید مساوي شي له A صفر سره، چې A صفر موږ باید پیدا کو، نه ده راته معلوم، جمع A یو سره چې A یو هم باید پیدا کو، او ضرب X همغه X
اوس دا 362.8 دا د کوم اکس لپاره وو؟ دا د اکس مساوي کیږي له 15 سره لپاره وو کنه، نو د اکس په ځای به 15 لیکو. همدارنګه د شلو لپاره کوم ده؟ د شلو لپاره موږ عدد لرو چې 15.35 ده. د دې لپاره هم A0 لیکو جمع A1 لیکو، A1 د اکس په ځای باندې موږ چې لیکو هماغه د شلو والا عدد لیکو شل. اوس دا د یو میټریکس په حیث باندې موږ دغه مشکل لیکلای شو داسې چې موږ په دغه کې 15 یو شل ضرب A0 A1 مساوي کیږي له دغه دوه عددو سره چې هغه 362.8 ده او 518.35 ده. اوس دا په ډیرو طریقو باندې حل کولای شو، خو کچېرې موږ وغواړو چې اسانه او زر حل کو د ګاوسین الیمینیشن په نامه باندې یوه طریقه استفاده کولای شو چې هغه کې کله موږ هغه طریقه اوس نشم دلته تشریح کولای ځکه چې ویډیو ډیره اوږدیږي، خو د ګاوسین الیمینیشن په واسطه باندې چې دغه سیستم د معادلاتو دوه مجهوله معادلاتو سیستم د ګوره دوه مجهولونه لرو، دوه معادلې لرو، A0 او A1 مجهولونه دي او دواړه معادلې راکړل شوي دي. نو کله چې پیدا کو موږ به A0 لاسته راوړو چې هغه به وي، نو A0 او A1 به لاسته راوړو چې A0 به وي -0.3 او A1 به موږ لاسته راوړو چې هغه به 10.914 وي. نو موږ ته داسې یوه معادله لاسته راغله ګوره د FX لپاره چې دې کې صرف دغه کې موږ د 14 لپاره د FX قیمت اچولای شو. اوس که چیرې ولیکو چې F د 14 غواړو د موږ پکاري چې د تابع قیمت په کله x 14 شوي څومره به وي، نو دا به موږ ولرو چې -0.93 جمع 10.914 ضرب 14. نو دا چې کله موږ محاسبه کوو موږ ته به لاسته راشي چې 393.7 به د دې جواب شي. اوس ګوره دې ته باید متوجه شو چې دغه خطي معادله چې موږ پیدا کړه دا صرف د هغو اعدادو د x لپاره کولای شي چې استفاده کړي چې هغه عدد د x له 15 تر 10 پورې پراته وي. که چیرې مثال 40 پکې واچوي یا 10 پکې واچوي بیا دا ډیر غلط راوځي دا جواب، ځکه چې دا خطي انټرپولیشن د داسې یو خط معادله ده چې هغه له دغو دوه نقطو نه تیر شوی وي. نو که چیرې دا فنکشن په حقیقت کې دغه تابع داسې یو کرو لري که نه، دا دوه نقطې وي پکې لیکن بیا داسې تیر شوي، بیا خو که چیرې د دغه نقطې لپاره بیا وګورې دا خو بیا ډېره غټه غلطي راوځي پکې که نه. نو د هرې نقطې لپاره چې کله ته غواړې دا انټرپولیشن وکړې داسې دوه نقطې به پیدا کوي خطي انټرپولیشن چې هغه د x نقطه د دیو په مابین کې وي. اوس په د لاګرانج انټرپولیشن باره کې یو مثال ورکو چې 2 درجه‌ای لاګرانج انټرپولیشن د همغې ډیټا لپاره چې موږ ته مخکې راکړل شوي وو. ګورې د x قیمتونه له 0 نه تر 10 پورې راکړل شوي دي، f of x قیمتونه هم د همدغو نقطو لپاره راکړل شوي دي. اوس که چیرې موږ ولرو چې f د x به اول څنګه پیدا کوو، داسې پیدا کېږي. فارموله د f د x دا شی ده چې I له 0 نه شروع ده تر 2 پورې په لاګرانج انټرپولیشن کې، یعنی 2 درجه‌ای انټرپولیشن. که چیرې مکعب انټرپولیشن غواړي بیا دا 3 کېږي، که چیرې 4 توانایي انټرپولیشن غواړي بیا دا 4 کېږي. یعنی د دې لپاره چې دغه پولینوم درجه به 2 وي، یعنی زه 2 درجه‌ای معادله باندې دا انټرپولیشن کومه، بیا به دا تر 2 پورې غځي، آی به له 0 نه شروع کېږي تر 2 پورې، یا به ویټ وي ال آی وبخښئ ال یو نه ال آی دی ایکس ضرب اف دی ایکس آی. دغه دی ال لپاره فارموله څه رقم ده؟ دی ال لپاره عمومي فارموله داسې ده چې ال آی دی ایکس مساوي کیږي له پروډکټ یا ضرب دی جی له 0 نه شروع تر 2 پورې. کله چې جی له آی سره مساوي نه وي، ګوره دغه جی دغه آی نشي مساوي کېدلی په دې صورت کې دی x منفي x j پر x
I منفي XJ. د دغه فارمولې وسعت اوس څرنګه کوو؟ دا فارموله که چیرې غواړئ در سره نوټ کړئ، ویډیو پاز کړئ، بیا زه اوس په دې فارموله باندې زه یو مثال حل کوم. اوس موږ که چیرې ګوره 2 درجې معادله ولرو، نو دغه سمیشن یا دغه سیګما چې موږ خلاصه کړو دا آی له صفر نه شروع شوی دی. یو به موږ ولرو ال صفر اکس اف د اکس صفر جمع ال یو اکس ضرب اف دی اکس یو جمع ال دو اکس ضرب اف دی اکس دو. داسې یو څه به موږ ولرو. اوس دغه هر یو ال صفر ال یو ال دو ټول د اکس هغه دي فنکشنونه دي. نو موږ باید څنګه پیدا کوو؟ راځئ هماغه فارموله چې مخکې ما تاسو ته ویلې چې نوټ یې کړئ، د همغې فارمولې په حساب باندې به ال صفر پیدا کړو. د ال صفر لپاره په همغه فارموله کې چې موږ وسعت ورکړو داسې کېږي چې اکس منفي اکس یو پر اکس صفر منفي اکس یو دا ضرب x منفی x2 پر x صفر منفی x2. ګوره چې ما درته ویلي ما له جی له آی سره نه مساوي کېږي، په دې صورت کې x صفر منفی x صفر نشو درلودلی هغه ټرم، ځکه چې بیا تقسیم په صفر کېږي او هغه لا تناهي کېږي. او همدارنګه د ال یو لپاره داسې یوه فارموله لرو، هماغه فارموله کې چې وضع کړو نو موږ به ولرو چې x منفي x صفر پر x یو منفی x صفر ضرب x منفی x دو پر x یو منفی x دو. نو په مخرج کې ګوره موږ x یو منفی x یو نشو درلودلی. او همدارنګه د ال دو x لپاره موږ داسې فارموله لرو چې x منفی x صفر پر x دو منفی x صفر ضرب x منفی x یو پر x دو منفی x یو. اوس ګوره درې نقطې پکار دي. د کوادراتیک پالینومیل لپاره ګوره موږ درې نقطې باید ولرو، ځکه چې کوادراتیک داسې یو کرو ده. نو د داسې کرو لپاره 2 نقطې کفایت نه کوي، ځکه باید x صفر انتخاب کو، x یو انتخاب کو، x دو انتخاب کو. اوس که چیرې مثال دی موږ x له صفر نه تر 15 پورې قرار ولري، بیا موږ دغه درې نقطې استفاده کولی شو. که چیرې له 10 نه تر 20 قرار ولري بیا موږ دغه درې نقطې استفاده کولی شو. همدارنګه نو چون دلته د موږ x 16 یا 14 هغه د 15 او د 20 په مابین کې، نو موږ 10 15 او 20 د x صفر x یو x دو په حیث استفاده کولی شو. نو کله چې په همدغه فارموله کې موږ د ال صفر اف x قیمت پیدا کوو، هغه داسې کېږي چې x منفي 15 په همغه فارموله کې موږ ټول اعداد واچوو، بیا پر 10 منفي 15، ځکه ګوره x صفر زموږ 10 او x یو زموږ 15. هغه فارموله هیله ده چې تاسو نوټ کړي او اوس تعقیب یې کړی شي، ځکه زه په یوه صفحه هر څه نشم جایولی، نو ځکه زه باید پاک کړم. ضربي بیا x منفي 20 ځکه x منفي x دو وی x منفی x یو نه x منفی x دو پر x صفر منفی x دو سے 10 منفی 20 راځي. همدارنګه وبخی انا کامره دلته ووهل شو، خو x ال یو د x چې همغه فارموله کې واچو وبشي x منفي 10 پر 15 منفي 10 ضرب x منفي 20 پر 15 منفي 20. ګوره متوجه کېږي په مخرج کې هیڅ وخت داسې عددونه نه راځي چې مساوي او په مابین کې تفریق وي که نه، ځکه چې هغه بیا بلو اپ کېږي. او همدارنګه د ال دو لپاره موږ لرو چې x منفي 10 پر
شل منفي لاس ضرب x منفي 15 پر شل منفي 15. ګوره یو شي ته خو باید تاسو متوجي چې په دغه کې د هر یو ال لپاره موږ ګوره قوس لرو، داسې قوس چې هغه کله ضرب کو موږ ته x مربع لاسته راکوي. دغه دوه قوسونه چې سره ضرب کو x مربع لاسته راکوي، نو ځکه دې ته دوه درجه‌ای انټرپولیشن وایي. او دا د دې لپاره چې دا موږ ته دوه x مربع لاسته راکوي، دا له دغه دوو سره تړلې ده دا خبره. که چیرې دغه دوه په ځای مې درې لیکلي وای، بیا دلته درې قوسونه لاسته راتلل چې هغه x مکعب راکاو، هغه ته به بیا درې درجه‌ای انټرپولیشن ویل کېده. که چیرې مې څلور لیکلي وای، بیا به x په توان د څلورو راکاو، هغه ته بیا څلور درجه‌ای انټرپولیشن وایي. نو دا نسبت د ضرورت، نسبت د دقت، دا فیصله مثال څوک کولای شي چې زه باید کومه درجه انټرپولیشن استفاده کوم. خو همدغه عادات چې کله ضرب کې کله هغه کې اوس موږ د x مساوي کېږي 14 لپاره پکارو، نو 14 په دغه اکسونو کې د L0 لپاره، L1 لپاره، L2 لپاره اچو. کله چې موږ د x په ځای باندې 14 وضع کو او محاسبه یې کو، زه به د L0 L2 L1 قیمتونه دلته درته ولي. نو د L0 د x په ځای باندې 14 په هر یو دوه درجې معادلو کې وضع کې، د L0 د L1 د L2 قیمتونه راوځي منفي 0.08 0.95 0.12. یو بل خاصیت د لاګرانج انټرپولیشن دا ده چې کله دغه عادات سره جمع کې په خپل منځ کې دا باید یو ورکړي. اوس دغه عادات سره جمع کې دا تقریبا ډېر نږدې عدد یو ته کېږي. اوس موږ څنګه پیدا کولی شو د f د 14، یعنی زمونږ خو د 14 لپاره هغه عادت پکارو کنه، په دغه فارموله کې هر څه وضع کوو. د L0 لپاره منفي 0.08 وضع کوو ضربي f د x0. f د x0 به هغه عادت وي ګوره چې د x0 لپاره موږ ته راکړل شوی دی. x0 د موږ دلته لاس وو، نو f موږ ته راکړل شوی دی ضربي 228.04 په دغه پاس جدول کې چې ما لیکلی وو. بیا جمع L1 زمونږ دا 0.98 ضربي د f د L1 چې شی ده f د x1. f د x1 زمونږ 15 ده، نو دغه عدد چې ده هغه 302.8. بیا جمع ورپسې چې f د دغه دریم ویټ یا L2 د 14 هغه 0.12 ضربي f د x2. x2 زمونږ دلته څو شل وو، د شلو لپاره f سمون ته راکړل شوی د هغه 1512. ګوره دغه عدد دلته ما لیکلی ده 1512.35 کېږي. نو کله چې دغه عدد سره محاسبه کې جمع کې، ټول به تاسو درکړي 392.19. دا د لاګرانج انټرپولیشن په واسطه باندې موږ وکولای شو چې د دغه تابع تخمینی یا تقریبي ولیو یا عدد چې کله x 14 وي موږ پیدا کو، بغیر له دې نه چې موږ دا تابع درلودله، لیکن د انټرپولیشن په واسطه باندې موږ وکولای شو. لومړی خطي انټرپولیشن استفاده کړ، هغه کې یو عدد لاسته راغی. اوس هم دوه درجه‌ای انټرپولیشن استفاده کړ، په دوه درجه‌ای انټرپولیشن کې دغه بل عدد لاسته راغی. نو د دې لپاره دوه درجه‌ای انټرپولیشن همیشه نظر خطي انټرپولیشن ته ډیر دقیق وي، ځکه چې کچېرې مثال دوه نقطې ولرو، داسې دوه نقطې څنګ کې دا خط نږدې هم داسې په منځ کې مستقیم تللی وي، دا خطي انټرپولیشن. اوس کچېرې په دې تابع کې دا اصلي نقطه دلته وي، نو دغه کرف څه ده، دغه پارابولا دا کېدای شي له دغه خط نه دغه نقطې ته نږدې تېره شوي وي. نو هیله ده چې تر اخره مو ملتیا کړې وي، او هیله ده چې سار مو ډېر نه درته په درد کړی. نو که چیرې تر اخره مو ملتیا کړې وي، د دې ویډیو شریک کول هیر نه کړئ، تر څو ټول هیوادوال ترې ګټه پورته کړی شي. مننه.